سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یوې نوې ویډیو سره حاضرېږم. که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، همدا اوس زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د نویو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ. ملګرو، راځو د نن ورځې بحث دی په تابلیتکا ګولۍ باندې، یعنې هغه ځوانان چې اکثریت یې نن سبا په تابلیتکا عمل باندې روږدي دي، یعنی اکثریت ځوانان چې نن سبا تابلیتکا ګولۍ استعمالوي. د هغو لپاره یو ډېر ضرور پیغام دا دی چې تاسو مهرباني وکړئ د تابلیتکا ګولۍ څخه ډډه وکړئ. دا ستاسو دپاره، ستاسو د حیات لپاره، ستاسو د ژوند لپاره یوازینی دښمن دی. هغه کسان چې د تابلیتکا ګولۍ استعمالوي هغوی د زیاتو مرضونو لامل هم کیدی شي. اول هغه مرضونه چې ورته پیدا کیږي لکه د زړه مرض، د زړه مرضیو سبب کیدی شي، د وینې فشار، د وزن کمیدل، د تناسلي آلې په نل کې التهابات پیدا کیدل، په آینده کې جنسي کمزوري ښه زیاتېدل، یعنی ستاسو جنسي کمزوري دومره حد ته هم رسېدلی شي که چېرته تاسو دغه ګولۍ استعمال نه کړئ نو ستاسو جنسي اړیکې به بیخي صفر ته ورسېږي. د جنسي کمزورۍ لپاره هیڅ قسم دوایان استعمالول نه دي پکار. که یو سړی ځان د دې دوایانو سره عادت کړي نو بیا بغیر د دوایي څخه هیڅ قسم جنسي اړیکه نشي ترسره کولی. د جنسي کمزورۍ لپاره ښه علاج هغه خوراکونه دي چې په هغې کې دغه مخکینۍ مادې موجودې وي، یعنی هغه خوراک، هغه غذاګانې وخورئ چې په هغو کې ویټامینونه زیات پراته وي او ستاسو د صحت لپاره، ستاسو د بدن لپاره مفید وي. ستاسو څخه مو دا هیله ده مهرباني وکړئ ای ځوانانو، تاسو ته د دې وطن آینده هم په انتظار ده. تاسو د تابلیتکاو د استعمال څخه ډډه وکړئ، د الله نه وډار شئ. دغه ناوړه عمل چې هر څوک پرې اخته وي کوشش وکړئ. دغه نن هم ستاسو لپاره یو چانس ده، دغه نن هم ستاسو دپاره یو موقع ده. که چېرته تاسو ترې استفاده وکړه او دغه ناوړه عمل څخه مو لاس واخیسته نو ژوند به مو تر پخوا نه ډېر او څو چنده ښه شي. مهرباني د ویډیو له